دوستانو واخلئ ښایسته جملې مې درته جوړې کړئ زده کړئ. وایي زه نه یم راغلی ځکه چې زه ناروغ وم مریض وم. په الماني ژبه دلته دغه جمله ډېره مهمه ده چې زده کړو. وایي ich bin nicht gekommen weil ich krank war. Ich bin nicht gekommen weil ich krank war. زه نه یم راغلی ځکه چې زه ناروغ یعنې مریض وم. بله جمله هم زده کوئ هغه ولې نه ده راغلی. نکفر د چا باره کې پوښتنه کوي هغه ولې نه ده راغلی. په الماني ژبه دا جمله داسې وایي Warum ist nicht gekommen? Warum ist nicht gekommen? هغه ولې نه ده راغلی. لاندې ما جواب لیکلی هغه کار ته تللی دی. هغه کار ته تللی دی. په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. ګورو چې څوک دا جمله صحیح لیکي. داسې جملې تاسو ته ما ډېرې په مخکې ویډیوګانو کې جوړې کړې دي. دا اوس تاسو نه پوښتنه کوم په کمنټ کې ولیکئ. درې مهمې جملې ذکر کوو. کله چې موږ یو چا څخه پوښتنه کوو آیا ته غواړې دا واخلئ یو ځای ته سودا دپاره تللی یې یا د سبزي یا د هر څه چې تاسو واخلئ په الماني ژبه داسې وایي willst du das kaufen willst du das kaufen آیا ته غواړې دا واخلئ willst وایي غوښتلو ته وایي آیا ته غواړې دا واخلئ که موږ وایو دا مې نه دی خوښ یا دا مې نه خوښېږي په الماني ژبه دا جمله داسې وایو ich mag es nicht Ich mag es nicht. دا مې نه دی خوښ یا نه مې خوښېږي. دوستانو لاندې یوه جمله ده تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. څنګه وایو کولی شم داخل ته درشم کولی شم داخل ته درشم په کمنټ کې ولیکئ. ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. په آخر کې به زه هم درته صحیح جواب لیکم. درې مهمې جملې زده کوو دوستانو په الماني ژبه باندې. راځئ چې زده کوو او خوند ترې واخلئ. وایي هغه زما سپکاوی وکړ هغه زما توهین وکړ. په الماني ژبه داسې وایي hat mich beleidigt hat mich beleidigt. هغه زما سپکاوی وکړ. یا موږ وایو هغه کوچنی دی یا زیبسن دی. هغه زیبسن دی په الماني ژبه داسې وایو ist minderjährig ist minderjährig. هغه زیبسن دی. دلته د زندان اکثر معاف وي. موږ وایي بښنه ورته وکړه معاف یې کړه. ورکه د ماشوم د کوچنی د په الماني ژبه داسې وایي vergib ihm وایي بښنه ورته وکړه. دوستانو څنګه وایو چې هغه دوه ځلې ماته کنځلې وکړئ بیا بیا کنځا کوي. په الماني ژبه دا جمله څنګه وایي تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. د الماني ژبې روانې خبرې جملې اصطلاحات او لغتونه زده کوو. په دې ویډیو کې مې هم درته دوې هغه جملې راوړې دي چې موږ ورسره روزمره ژوند کې مخامخ کېږو. وایي زه ویده کېدو ته لرم خوب ته لرم بستر ته لرم. په الماني ژبه داسې وایو ich gehe ins Bett ich gehe ins Bett. زه خوب ته لرم. بیا وایي زه په بستر کې یعنې کټ کې پروت یم. زه په کټ کې پروت یم یا بستر کې پروت یم. په الماني ژبه داسې وایي Ich liege im Bett. Ich liege im Bett. دوستانو کله هم چې یو شی په چېرته پروت وي که یو ولایت وي یا کوم ښار وي په یو ځای کې وي یا تاسو قدم پروت وي یا هر څه پروت وي هلته موږ وایي لیږه مطلب پروت. که موږ چاته وایو لا خو وختي ده لا خو وختي ده ډېر وخت پاتې. په الماني ژبه څنګه دا وایو دا جمله تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. یو ځل بیا په الماني ژبه باندې ډېرې مهمې جملې زده کوو چې موږ ورته روزمره ژوند کې مخامخ کېږو. کله چې موږ چاته وایو زه داخل کې ولاړ یم یا زه دننه ولاړ یم په الماني ژبه داسې وایو ich stehe drinnen ich stehe drinnen. drinnen وایي داخل ته stehe مطلب درېدلو ته. بله جمله ده وایي زه دروازه خلاصوم زه دروازه خلاصوم. په الماني ژبه داسې وایي Ich öffne die Tür. Ich öffne die Tür. زه دروازه خلاصوم. دا جمله هم زده کړئ. دوستانو دغه بله جمله ده تاسو نه پوښتنه کوم په الماني ژبه باندې څنګه وایو. موږ چاته وایو یو څوک دروازه بندوي موږ ورته وایو دروازه مه بندوه دروازه مه بندوه. دوستانو زده کړئ ښې جملې دي روانې جملې دي لغتونه دي اصطلاحات دي ډېر څه دي. یوټیوب چینل ته هم ورتللی شئ. یوټیوب چینل نوم د ناصح احمدزی.
درې مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. کله چې موږ وایو زه په رخصتي ځم، زه په رخصتي ځم، دلته اکثره رخصتیانو ته اورلاب وایي، اورلاب. موږ په دوه طریقو دغه جمله وایي. Ich fahre in Urlaub، زه په رخصتي ځم، داسې هم ویلی شو، او داسې هم ویلی شو Ich fahre in den Urlaub. دواړه صحیح دي. مطلب تاسو رخصتیانې وي او په سفر باندې ځئ نو داسې وایو. که وایو زه په رخصتي یم، مطلب په ټوکیانو باندې یم، بیا په الماني ژبه دغه جمله داسې وایي Ich bin im Urlaub. Ich bin im Urlaub. که موږ له چا څخه پوښتنه کوو څو ورځې رخصتي لرې، مطلب اورلاب دې څومره ده، څو ورځې رخصتي لرې. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. درې ډېرې مهمې جملې زده کوو د الماني ژبې. دوستانو ویډیو وګورئ او ځان پرې پوه کړئ په درد مخلي. کله چې موږ په فارمل طریقې سره دلته په وایو المانیانو ته یا نور چاته وایي تاسو څنګه یاست، تاسو څنګه یاست، we get is dir ونه وایي. دوستانو دا انفارمل د ملګرو د استفاده کېږي او موږ چې څوک پېژنو دلته موږ وایو we get is keenan، we get is keenan، تاسو څنګه یاست. که موږ بیا چاته وایي زه د تاسو سره په لیدو خوښ شوم یعنې خوشحاله شوم، په الماني ژبه داسې وایو Es freut mich Sie kennenzulernen. Es freut mich Sie kennenzulernen. ستاسو سره په لیدو زه خوښ شوم. که بیا موږ په مؤدبانه یعنې فارمل طریقې سره ځان پوښتنه کوو آیا زه درسره مرسته کولی شم، آیا زه درسره مرسته کولی شم، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو Kann ich Ihnen helfen؟ Kann ich Ihnen helfen؟ مهمې جملې دي دوستانو، زده کړئ او ځان پرې پوه کړئ. دوه مهم لغتونه زده کوو او بیا دلته په جمله کې استفاده کوم دوستانو. زده کړئ ankommen. ankommen وایي رسېدل، وایي بس په خپل وخت راځي، بس په خپل وخت راځي یا رسېږي. په الماني ژبه داسې وایو Der Bus kommt pünktlich an. Der Bus kommt pünktlich an. بس په خپل وخت راځي یا رسېږي. مطلب بل لغت د پاسېدل، ودرېدل په الماني ژبه وایي aufstehen. aufstehen پاسېدل. په جمله کې استفاده کوم وایي زه ژر پاڅېږم، زه ژر پاڅېږم. په الماني ژبه دا جمله داسې وایي Ich stehe früh auf. Ich stehe früh auf. زه ژر پاڅېږم. دوستانو مطلب بل لغت د abholen، جیګول. abholen مطلب راخیستل، جیګول. دا لغت په جمله کې څنګه استفاده کیږي؟ تاسو کې یو جمله جوړه کړئ، ګورو چې څوک پکې صحیح جمله لویه abholen کې. دوستانو دغه ویډیو درته په ډېرو مهمو جملو جوړوم او مهمه موضوع ده. درې جملې دي او دا زموږ مجبوریت ښیي په تېره شوې زمانه کې موږ مجبوره شوي یو او موږ دغه کارونه کړي دي. راځئ چې زده کړو. وایي زه باید تللی وای، زه باید تللی وای، مجبوره وم تللی وای. په الماني ژبه دا څه وایو Ich musste gehen. Ich musste gehen. زه باید تللی وای. تېره شوې زمانه کې زموږ مجبوریت ښیي. بل وایي ما باید لیدلی وای، ما باید لیدلی وای په تېره شوې زمانه کې. Ich musste sehen. Ich musste sehen. ما باید لیدلی وای. او بل وایي ما باید ویلی وای، ما باید دا خبره کړې وای، ما باید خبره کړې وای یا ویلی وای. تېره شوې زمانه کې زموږ مجبوریت دلته هم کوي. په الماني ژبه داسې وایي Ich musste sagen. Ich musste sagen. دوستانو musste چې موږ استفاده کوو دا د موږ او ستاسو مجبوریت ښیي، مجبور یو کار کوو. دا یو څو مهم لغتونه زده کوو په الماني ژبه باندې. وایي بشپړ یا مکمل. تاسو یو کار کوئ او مکمل کې خلاص کوئ. په الماني ژبه بشپړ ته وایي fertig. fertig. دوستانو موږ دلته اکثر دفترونو ته ځو، موږ مختلف فارمونه فورمیټه کوو. د فارم ته خپله وایي das Formular. das Formular. فورمه یا فارم. هوایي ډګر میدان هوایي ته وایي das Flughafen. das Flughafen هوایي ډګر. اور ته وایي das Feuer. das Feuer. بالمناسبة ده الوتنه. پرواز ته وایي fliegen. fliegen. دوستانو الوتکه یا طیاره څه موږ تاسو ته وایي. الوتکې ته په الماني